ننګرهار کې د سرې میاشتې او سره صلیب نړیوالې ورځې مراسم. د سرې میاشتې دا رضاکاران چې په جګړه ییزو سیمو کې د جګړې قربانیانو ته بشري خدمات وړاندې کوي، مشران وایي د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه تیزه شوې، خو د هرې لوري زیانمن طبقې د دوی د خدماتو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. نو د سرې میاشتې فعالیتونه الحمدلله په ټولو ساحو کې په نورمال شکل سره روان دي. زموږ د کارونو په مقابل کې هیڅ خنډ نشته دی او موږ په ټولو ساحو کې کولی شو چې خپل فعالیتونه ترسره کړو، مشکل نه لرو. د سره صلیب مسؤلین وایي د جګړې دواړه خواوې وژل او د ملکي وګړو وژل شوو او ژوبلو ته د درملنې او جسدونو د انتقال نیولې. د دواړو خواو د بندیانو پیغامونو د لیک ترڅنګ ښکېلو خواو ته د بشري ناورین مخنیوي په موخه د جګړې قانون ښایي چې ملکي وګړو ته یې د تلفاتو په اوښتو پام وړ اغېزه کړې. سره صلیب نړیواله کمیټه چې ملکي وګړو خوندیتوب او د هغې د جګړې د ضرر یا د هغوی متضرر کېدل د جګړې څخه د کمېدو په خاطر باندې د جګړې ښکېلو خواو ته د نړیوال بشرپال قانون یادوري کوي چې تر څو د جګړې په وخت کې د نړیوال بشرپال قانون څخه استفاده وشي. د دې مراسمو ځینې ګډونوال بیا د دې ادارې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې دا ډول مراسمو ته شتمن او سوداګر هم وروبللی شي چې ناچارو او د جګړې قربانیانو ته یې خدمات لا نور پسې چټک شي. زما هیله دا دی چې که کال ته دا قصه بېرته دلته راځي او دغه غونډې ته موږ انشاءالله ژوندي وو، د سرې میاشتې اداره باید په دې غونډه کې د سوداګرو ټولنه اتاق تجارت و صنعت وغواړي تر څو د هغې مرستې نورو خلکو ته په اسانه ډول او د همدغه بشري پاک کانال له لارې توزیع شي. د مای 8 ورځ د سره صلیب او د سرې میاشتې نړیواله ورځ ده او دا ورځ د یادو ادارو مسؤلین د بشري پالنې لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. خو له شتمنو وګړو یې هم غوښتنه وکړه چې له سرې میاشتې او سره صلیب سره دې خپلې مرستې جاري وساتي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.